خپلو بچو ته خیرې کوي یا ځان ته خیرې کوي یا خپلو خادمانو او نوکرانو ته خیرې کوي هغه پکې هم دننه راغی که چېرته الله د دې خلکو خیرې قبلولی په هغه ټیم باندې نو بس په دوی باندې به دا هغه څه رانازل شوي کوم څه چې دوی غواړي او بیا به خفه وي دوی په دې خپل کار باندې ځکه حدیث کې راځي امام ابو داود رحمه الله راوړی دی لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی خپل ځان ته خیرې مه کوئ خپلو بچو ته خیرې مه کوئ خپلو مالونو ته خیرې مه کوئ داسې نه چې په داسې وخت کې خیرې وکئ چې په هغه وخت کې الله د دعا قبلی یا د قبلېدو وخي نو ستاسو دا خیرې به قبولې شي او په دې کې خصوصا نصیحت ته زنانو ته بیا زمونږ زنانه د پښتنو زنانه د هغوی دا غټ عادت دی چې بچو ته همیشه خیرې کوي سوای د بعضو زنانو نه چې هغوی له الله پوهه ورکړي نور زمونږ د زنانو په خوله باندې دا ټکي عام یې الله دې تباه کو الله دې مړ کو الله دې رنځور کو الله دې ذلیله کو دا قسمه خبرې د هغه انسان په خوله باندې چې هغه جاهلي ځکه د عربو ته چې سړی وګوري خصوصا د دوی د زنانه چې ماشومې ورانې وکړي نو دوی ورته ووایي الله دې تاله هدایت درکړي نو زمونږ دا خلک څه وایي مړه وایي دا اوس خبره شوې ده ورته وایي چې الله دې هدایت درکړي راوینیسه وایي سمې وغړوه په لتو پې وخېجوي زمونږ خلک دې ته تربیت وایي چې یعنې ته ماشوم راونیسه په لتو پې وخېجه ویې او خیرې ورته وکړه او کنځلې ورته وکړه او مور وله وکنځه نیا وله وکنځه نیکه وله وکنځه دا وکړه نه اوس ته خپل زوی ته دا ووایه یا لور ته دا ووایه چې الله تا ته هدایت وکړي او الله ورته هدایت وکړو نور ته څه غواړي چې الله ورته هدایت وکړو خو مسله ټوله ختمه شو مسله بیا ټوله ختمه شو چې کله ورته الله هدایت وکړو نو دې کې خاص نصیحت خویندو میندو لوڼو ټولو ته دی چې بچو دپاره دعاګانې غواړئ او د حدیثونو نه دا خبره ثابته ده چې د مور پلار دعاګانې الله قبلوي نو چې دعاګانې قبلیږي نو خیرو ته څه ضرورت دی او داسې ډېر شوي دي چې مور پلار خیرې کړي هغه خیرې قبولې شوي دي او بیا مور پلار په خپلو کړو باندې پښیمانه دي اوس څه وکړو دلته یو مشهور کس دی په دې اکثر په دې چینلو باندې هم راځي عربی دی او د دې ملک دی هغه مکمل شل شوی دی صرف د ژبې کار کوي او د سترګې کار کوي نور د هغه د جسم یو ځای هم نه ډقېږي نو هغه دا قصه کوي په خپله چې زه د ملګرو سره وتی وم او پلار راته غوسه شو نصیحت یې کوو نو ما ته دا ووایي چې الله دې ملا ماته کړه په دې غوسه کې وي ما ته دا ووایي چې الله دې ملا ماته کړه نو وایي موږ بیا لامبلو له لاړو مسبح یا سویمینګ پول چې ورته وایي په هغې کې مې لامبل او سره دنګ ځینې ټوپ وهلی دی چې راغلی دی یو ملا ډوکی مات شوی د هغې د لاسه په ټول بدن کې حرکت ختم شوی اوس هغه دقه شان پروت وي په چولایي کې صرف خبرې کولی شي او د سترګې ړقېږي راړقېږي او پلار یې په دې خپله خبره باندې پښیمانه دی چې ما ولې درته دا خیرې کولې نو نصیحت دا دی مور و پلار ته او مشرانو ته ټولو ته چې خپلو کشرانو ته د خیر دعا کوئ د خپلو کشرانو دپاره هغه څه وایي چې سبا له پې بیا پښیمانه نه یي دا نصیحت دی ټولو ته او په دې آیت کې دننه دا خبره هم داخله دغه شان ځان ته به هم خیرې نه کوې ځان ته به خیرې نه کوې لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو کس خواله تلی و بیمار شوی او ډېر زیات بیمار شوی روایت کې راځي چې د چرګې د بچوړي په شان راټول شوی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی چې څه خیرې خو دې نه دي کړي ځان ته د الله نه خو دې څه غوښتلي نه دي که نه
هغه وایي چې ما خو دغه ویلي چې یا الله آخرت کې چې ماله کوم عذاب راکړې د هغې په ځای راله به دنیا کې راکړه. دا خبره مې کړې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي نو دغه طاقت ته به ګشتي بیا دغه طاقت بیا په تا کې شتي چې الله د باندې عذاب راولي کله به ته برداشت کولی شي ستا خو کمزوری بدن دی موږ انسانان خو کمزور یو نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې دپاره دعا وغوښته نو الله وله شفا ورکړه نو ځان ته به هم خیرې نه کړي او نه به خپل مال ته خیرې کې مال ته به هم خیرې نه کې نوکر ته به خیرې نه کې دا ټولې خبرې په دې کې دننه رالې دا خو د الله رحم دی چې دا خیرې زر قبلوي نه ګورې دا د الله رحم دی لوی رحم دی د الله و ته سوچ وکړې که چې د چا د خولې نه خیره وتې و الله په ټکه قبلولی که نه هر څه به دړې وړې شوي او هر څه به ختم شوي او بله دا خبر الحمدلله چې دا نه چې یو سړي خیرې وکړي او بس الله یې په ټکه قبلوي نه اوس که دا سړی په ناحقه خیرې کوي کله داسې هم کېږي لکه یو سړی لګیا دی تا ته خیرې کوي په ناحقه هسې لګیا دی تا ته خیرې کوي دوی ویرېږي چې یاره دا سړی ماته خیرې کوي نو زه څه وکړم نو مه هېرېږه ځکه چې ته په حق او په ناحقه خیرې الله سبحانه وتعالی نه قبلوي الله سبحانه وتعالی خو عدل کوونکی انصاف کوونکی باچا دی